السلام علیکم ویلکم سټوډنټس سو نن مونږه اره چې کوم دی هغه بیا ډیسکس کو صحیح ده او لږ شارټ به هم ډیسکس کو بل داسې چې کوم مینینګفول خبرې دي هغه به تاسو ته زه وایم دا ټاپک ډېر زیات ضروري دی دیټس وای مونږ په سیکنډ کلاس چې کوم دی هغه ریکارډ کوو پریویس کلاس ماته د ویډیو انالیټکس نه پته ولګېده چې هغه تاسو چې کوم دی کلاس ډیوریشن چې کوم دی هغه زموږ سره سیوا شوی نو دیټس وای تاسو هغه کلاس چې کوم دی هغه داسې خاص نه دی کتلی دیټس وای اګین زه ستاسو دپاره چې کوم دی اره چې کوم دی هغه ما بیا چې کوم دی بل یو کلاس راوړو نو که تاسو هغه کلاس نه یې کتلی یا که تاسو هغه کتلی په هغې نه یې پوه شوي نو کلاس مسټ واچ کوئ صحیح ده conceptual بیس کلاس ته تعالی ما ګوره ما تاسو ته ویل چې ارزم سره شری سیکوینس اپ الیمنټس دی صحیح د الیمنټس او سیکوینس دی چې داسې الیمنټس داسې نمبرز چې هغه زموږ سره صحیح د هغې چې کوم ډیټا ټایپ دی هغه زموږ سره سیم وي چې مطلب کم قسم ډیټا به زموږ سره د ارې سټور کوي ارې سمپل تاسو ویریبل وایي چې دا زموږ سره ویریبل دی تاسو ته ما دا هم ویل چې ارې زموږ سره څه کار کوي لکه سمپل چې موږ به یو ویریبل اخیستو نو تاسو ته ما دا وویلو چې په ویریبل کې موږ سمپل یو انټیجر ویلیو چې کوم دی هغه سټور کوله نو دیټس وای کې چې موږ په کار چې موږ 500 یا 5000 یا 5 لیک چې کوم د انټریز ون هغې لپاره موږ هغومره ویریبل خو نشو ډیکلیئر کولی مطلب 500 ډیټا ته د هغې لپاره 500 پیر چې کوم دی هغې انټیجر ټایپ چې کوم دی لیټ سپوز ویریبلز دي ته 500 ویریبل ډیکلیئر کې بیا هغې چې کوم دی سی این کې هغې ته څه ویلیو د یوزر نه والي بیا ورته هغه ویلیو چې آوټ کړي نو هغه ډېر زیات چې کوم دی الاټ اف ټایم کنزمپشن دی د هغې سره سره چې کوم دی مطلب لکه ټایم هم کنزیوم کوي او ډېر ګران پروسس دی صحیح کمپلیکس پروسس دی ټول نو د هغې لپاره زموږ سره ایرې راغی او ایرې څه وکړو چې سمپل ته د ایرې لپاره ستاسې کوم مسټ کنډیشن دي هغه څه سره چې یو خو زموږ سره چې کوم دی د ایرې چې کوم دی ټایپ دی لکه لیټ سپوز یو انټیجر ټایپ ایرې آرم نو سمپل مونږه د ارې ټایپ ولیکو چې ارې موږ څنګه ډیکلیئر کوو صحیح لکه لیټ سپوز انټیجر دی یا که انټیجر نه پلوټ دی نو تاسو پلوټ ولیکئ چې کوم مطلب کوم ټایپ لکه مطلب ډیټا ټایپ دی د هغه ایرې لکه څنګه سیم هم چې څنګه موږ ویریبل لیکو هغه شان ویریبل هم سیم موږ اول د هغې ډیټا ټایپ و چې دا ټایپ ویلیو به د ویریبل سټور کوي سمپل هغه قصه موږ د ارې سره هم کوو نو سمپل ما د هغې ټایپ ولیکو چې انټیجر ټایپ ویلیوز به دا ارې زموږ سره سټور کوي د ارې نیم به بیا لیکو د ارې نیم لیټ سپوز ما ای واغستو صحیح ده ای زموږ سره چې کوم د ارې نیم شو بیا به سمپل موږ څه وکړو چې په ارې کې موږ سمپل د سکویر بریکټس لرو د دې سکویر بریکټس مطلب دا دی چې دلته موږ د ارې ته سایز پاینټ کړو چې مطلب څومره لینث کې زموږ سره د ارې په کار دی څومره ایلیمنټس په دې ارې کې به زموږ سره سټور کېږي لیټ سپوز ما چې کوم دی د 9 ایلیمنټس یو ارې څه کړو هغه ډیفاین کړو سمپل ما سیمیکالن ولګو نو دا زموږ سره په پروګرامینګ کې هم دغه پروسیجر چې څنګه موږ یو ارې ډیفاین کوو چې سمپل موږ د ارې ډیټا ټایپ ولیکو د هغې لپاره بس نیم موږ ولیکو بیا موږ چې څومره ډیټا یا څومره ایلیمنټس په هغه ارې کې موږ سټور کول هغې لپاره به کوم ارې چې کوم دی څومره ایلیمنټس لپاره موږ کوم ارې جوړو هغې نمبرز هم پکې ولیکل او سمپل به هم څه وکړو سیمیکالن ولګو دا زموږ سره یو ارې ډیفاین شو بیا تاسو دا هم ما ویلي چې که چېرته موږ داسې کار وکړو چې د ارې ډیکلیئر کولو په ټایم کې ارې ته څه کوو څه ویلیو اساین کوو نو هغه هم سمپل موږ څه وکړو داسې کار وکړو چې دا به زه دلته دې ته مخامخ وکړم صحیح ده چې سمپل موږ د ارې ټایپ ولیکو لیټ سپوز هم دغه 8 دی دغه به مو ولیکو مطلب څومره ټایپ په ایلیمنټس به زموږ سره دې سټور کول سپوز د 9 کم نو ما به 9 کړو بیا به د هغې نه بعد موږ سمپل ایکول ولګو او دلته موږ چې کوم دی د کرلي بریسز واغستلو پرې کرلي بریسز کې به ورته موږ ډایرکټ دلته دې ځای نه هغه ایلیمنټ ډیفاین کړل لیټ سپوز چې زما سره 10 دی 20 دی او بیا داسې چې کوم دی 30 دی او بیا داسې 40 دی که نه دا لاندې تاسو ته ما لیکل دي صحیح ده 50 شو بیا زموږ سره چې کوم دی داسې 60 شو داسې 70 80 صحیح ده دا ټول چې کوم دی لیټس اپ ټو 80 به زه بس ولیکم ډایرکټ چې کوم دی اپ ټو 90 صحیح ده دا زموږ سره اپ ټو 90 مطلب 9 ایلیمنټس په دې کې موږ چې کوم دی هغه څه کړو هغه به دې ته موږ فوټ کړو اوکې شو نو دا به زموږ سره څه چې هغه زموږ سره دا ایلیمنټس په هغه ارې کې د ډیکلیئر کولو په وخت کې ارې انیشلایزیشن موږ وکړو چې کله موږ ارې ډیکلیئر کړو هغې ته موږ ویلیو اساین کړي اوس تاسو دا خبره یاد ساتئ ګوره انډیکس یا دې ته موږ سبسکرپټ وایو چې ارې زموږ سره انډیکس یا سبسکرپټ ډېر اهم کنسپټ دی دا سبسکرپټ یا ارې دې ته وایي چې مطلب لیټ سپوز موږ 9 چې کوم دی د 9 ایلیمنټس لپاره یو ارې ډیفاین کړو د ارې به زموږ سره انډیکس نمبر چې کوم دا سټارټېږي د 0 نه اینډ چې کوم دی n-1 مطلب دا چې د ارې زموږ سره څومره لینث دی لکه په دې کیس کې د ارې زموږ سره لینث 9 دی نو n-1 مین 8 نو مطلب چې د ارې لاست کوم انډیکس دی هغه زموږ سره n-1 مطلب چې ارې څومره لینث دی د هغې نه به 1 موږ ماینس کړو نو په دې کیس کې زموږ سره د ارې چې کوم لینث دی هغه 9 دی دیټس وای
9 ماینس 1 به زموږ سره 8 راشي دا اره چې کوم لاست انډیکس دی هغه زموږ سره چې کوم دی 8 راغی او فرست انډیکس زموږ سره دا اره چې کوم د خامخا 0 صحیح ده د 0 نه زموږ سره اره سټارټینګ اوس انډیکس زموږ سره سمپل د یو ایډریس دی یا یو لوکیشن دی لکه مطلب دا څه کوي دا چې کوم خانه ده دی لیټ سپوز موږ داسې مثال ول د زموږ سره کمرې دي صحیح ده دا یو کور دی دا ا چې کوم دی دا یو کور دی او په دې کور کې 9 کمرې دي بیا دا کم انډیکس نمبر چې دا دی دروازې دي صحیح ده نو چې کم کمرې ته ورځي ول به تر هغې ته د ورتلو دپاره د هغې دروازه چې کوم ده هغه به څه کې کولاوهې نو د 10 چې کوم لکه مطلب د فسټ کومه کمره د هغې دروازې چې کوم نوم دی کوم اډرس دی کوم لوکیشن دی هغه 0 دی صحیح ده بیا داسې پسې 1 2 اپ ټو سو آن اوکې نو دا زموږ سره دی چې کوم دی اوس ښه ویلیو چې موږ په اره کې اکسس کوو هغه په انډیکس نمبر اکسس کوو که ویلیو موږ اره ته وراچو هم په انډیکس نمبر یې وراچو لکه دا 10 دی دا 10 د دې انډیکس سره 0 په 0 انډیکس باندې زموږ سره 10 سټور دی داسې په 7 انډیکس باندې زموږ سره 8 سټور دی نو اره ته ویلیو اساین کول هم په انډیکس نمبر په ترو کوو د اره نه ویلیو موږ ډسپلی کول که غواړو چې دا ویلیو زموږ ته ډسپلی شي نو دا هم موږ د انډیکس نمبر په ترو کوو صحیح ده راځو پروګرامینګ ته د اره زموږ سره سمپل 2 ټایپس دي هغه زموږ سره 1 ډایمنشنل اره دی او 2 ډایمنشنل اره دی صحیح ده څه شی دی زموږ سره یو دی 1 ډایمنشنل اره او بل زموږ سره 2D مطلب 2 ډایمنشن یا ورته موږ ملټیپل ډایمنشنل اره وایو صحیح ده هغه به انشاءالله موږ په خپل نیکسټ کلاس کې ډسکس کوو صحیح ده اوس راځو پروګرامینګ ته او سمپل تاسو ته اگین زه یو سمپل پروګرام چې کوم دی هغه رن کول غواړم ساري یار انکلود او بیا دا سیسټم ماته لږ داسې صحیح نه دی پروت ښه include a stream and using namespace std صحیح ده namespace std enter main and then so on okay دا ټاپک ډیر زیات لازمي دی that's why زه تاسو در څه کوم صحیح ده خو اوس ګور زه یو اره ډیفاین کوم سمپل ځای یو انټیجر ټایپ والا اره ا ډیفاین کوم صحیح ده ته دې زموږ سره 9 چې کوم دی د دې څه شو د دې لینث شو ایکوال دي ته زه هم ویلیو اساین کوم 10 شو 20 شو ګور دا 10 زموږ سره بای ډیفالت چې کوم دی دا په انډیکس 0 باندې څه کیږي دالته اساین شو صحیح ده په انډیکس 0 باندې زموږ سره راغی په دې تاسو وروسته پوه کوم چې دا څنګه په انډیکس 0 راغی صحیح ده بیا زموږ سره 30 وو 40 وو 50 وو 60 وو 70 وو 80 وو and 90 وو صحیح ده دا زموږ سره ښه اوس زموږ سره ګوره دا چې کوم دی په انډیکس 0 باندې زموږ سره 10 سټور شو په انډیکس 1 باندې زموږ سره 20 په انډیکس 8 باندې زموږ سره 90 سټور شو اوس که چېرته تاسو وایئ چې یاره څنګه نو که لیټ سپوز زه سی آوټ کړم چې دا ا چې کوم زموږ سره کوم اره دی په دې کې په 9 انډیکس باندې سوري 9 نه په 8 انډیکس باندې زموږ سره کوم ویلیو هغه ماته سی آوټ کړه نو ګوره په 8 انډیکس باندې زموږ سره 90 دی دیټس وای موږ ته به چې کوم دی 90 څه شي 90 موږ ته سی آوټ شي صحیح ده سو لیټس چیک ګورو چې 90 دا تاسو کته شي 90 مونږ ته سی آوټ شو که زه چېرته وغواړم چې نه ماته 30 شي نو 30 ګور زموږ سره په انډیکس 2 باندې دی ګوره 0 1 2 نو په انډیکس 2 باندې دیټس وای که زه دلته انډیکس 2 لیکم زموږ سره به د انډیکس 2 چې کوم ویلیو دا به سره راشي په انډیکس 2 تاسو سره 30 سیو دی مطلب په دې انډیکس 2 نمبر کمره کې زموږ سره 30 چې کوم دی هغه سیو دی پروت دی صحیح ده نو داسې که چېرته تاسو غواړئ چې یاره زما سره دی د هر یو انډیکس چې کوم دی هغه ویلیو د زما څخه پرنټ شي نو دیټس وای دی خو دا پروسس دی او دا ډېر لینتي پروسس دی چې تاسو سره څومره انډیکس نمبر یې څومره ستا د اره لینتھ یې هغومره ته څه کې هغومره پیره ته چې کوم دی هغه ویلیو سی آوټ کړي دا ډېر زیات یو مشکل او یو ګران کار دی لیټ سپوز که زه سره په رشتو کې دا زه 0 کمه داسې 0 کم بیا دا چې کوم دی 1 کمه اینډ سوري یار here 1 okay and 2 and 3 okay and 4 که زه صرف دا 5 چې کوم ویډیوز دي دا زه صرف سی آوټ کول غواړم او دا ما داسې ولیکل نو ګوره که دا سمپل زه سی آوټ کوم نو تاسو کتی شئ زموږ سره به د 50 پورې یعنی 10 20 ښه 50 چې کوم دی زموږ سره پکې رانغی دیټس وای ځکه چې دلته پکې مونږ 4 پرېښی دی 4 په ځای 50 د 50 په ځای 60 ځکه راغی دلته مونږ 4 پکې پرېښی وو که دلته اوس تاسو اینډ اف لاین ولګوئ نو زموږ سره به چې کوم دی په ځان لاین کړه شو اوس زموږ اینډ اف لاین نه دی لګولی نو 10 20 30 40 50 زموږ سره دلته سیو شو راغی سوري
ډسپلی شو. مطلب دا چې په انډیکس زموږ سره کوم ویلیو هغه زموږ سره څه شوه راله. ګوره که زه اوس دا صرف ما پر یو کې 1200 اینډ اپ لاین ولګوم زموږ سره به چې دا کوم 10 دی دا په ځانه لاین کې راشو، دا نور چې کوم دی 20 30 and 40 دا په یو بل پسې رال. مطلب دا چې دلته موږ اینډ اپ لاین نه لرو تاسو ولګوئ. نو سی آوټ کولو طریقه دا شو چې مطلب سمپل موږ څه وکړو هغه انډیکس نمبر چې کوم دی هغه موږ ولیکو د هغې ویلیو موږ د ارې نه هغه ډسپلی کړو. سمپل داسې که تاسو غواړئ چې نه یاره دا کوم ویلیوز دي دا موږ ارې ته چې کوم دی وروسته د یوزر نه اخلو نو هغه هم تاسو سمپل شئ د هغې هم سمپل دغه یوه طریقه خو دا خو دا ډېره زیاته ګرانه طریقه ده. بله طریقه موږ لوپ ته هغه تاسو ته وایم چې موږ سمپل د انډیکس نیم ولیکو چې کوم انډیکس ته سی ان ته څه ویلیو موږ اساین کوو. لیټ سپوز زه انډیکس 1 ته څه ویلیو اساین کوم نو یوزر به دې ته څه ویلیو اساین کړي. صحیح ده دا کار زه چا شو دا اوس د یوزر شو چې یوزر به انډیکس 1 ته یا انډیکس 0 ته به ویلیو سه یوزر اساین کړي. صحیح ده دلته موږ سمپل یو میسج هم پرینټ کوو چې یاره سی آوټ چې پلیز enter some values to an array. صحیح ده to an array چې ارې ته زموږ سره څه ویلیوز ته څه کا هغه پوټ کا. اوکې زموږ سره ا چې کوم دی هغې ته په 0 انډیکس باندې به څه ویلیو که تاسو پرینټ کول غواړئ. بیا د سمپل که تاسو چې کوم دی نور داسې کول غواړئ په 1 باندې تاسو څه ویلیو چې کوم دی هغې ته اساین کول غواړئ داسې 2 ته که نه داسې کوو موږ. صحیح ده 2 ته اینډ داسې 3 ته پرې باندې تاسو ډېر ایزي یار ډېر ایزي دی ارې زموږ سره ډېر ایزي کنسپټ دی. صحیح ده بیا زه دلته بل میسج سی آوټ کړم چې these are the values that is being assigned یا that is assigned to array. صحیح ده سمپل موږ کوم ویلیو اساین کو ارې ته نو هغه دلته موږ ته میسج پرینټ کړي چې یار دا ویلیو تاسو څه کړي ارې ته اساین کړي. صحیح ده ښه بیا به داسې کار موږ وکړو چې سمپل هم سی آوټ وکړو. صحیح ده او ګورو چې یاره په ارې ا باندې په انډیکس 0 باندې زموږ سره کوم ویلیو پرته ده هغه بلته موږ ته څه شي هغه به موږ ته دلته پته ولګي چې یاره 0 ته کومه ویلیو موږ اساین کوو دا سی آوټ به سمپل هغه ویلیو چې کوم په انډیکس 0 زموږ سره پرته ده نو هغه موږ ته سمپل څه کړي سی آوټ کړي. ګوره دا انډیکس والا کنسپټ چې کوم دی دا په ارې کې ډېر زیات مست دی او په انټرویوز کې هم چې کوم دی زیات که چېرته ستاسو نه په ارې کوېسچن کېږي نو هغه تاسو نه انډیکس نمبر کې خامخا بیا تپوس کولی چې انډیکس نمبر زموږ سره څه شی دی دا کار څنګه کوي دا ټوله قصه بیا تاسو نه هلته چې کوم دی تپوس کولی شي چې کله جاب انټرویو. صحیح ده نو ګوره دا اوس سمپل موږ څه وکړو پلیز انټر سم ویلیوز ټو ان ارې. نو ګوره په انډیکس 1 لیټ سپوز ما انډیکس 0 ته هم 0 چې کوم دی اساین کو انډیکس 1 ته 1 انډیکس 2 ته 2 انډیکس 3 ته 3 نو ګوره دا وایي چې دیز آر د ویلیوز دیټ از اساینډ ټو ارې. ګوره سمپل نه په انډیکس موږ هلته سی آوټ کم پر دغه لیکلو سټیپ موږ داسې سټیپ لیکلی و که نه چې ته موږ ته ګوره په سی آوټ کا په انډیکس 0 باندې چې کوم ویلیو 0 ته ما الریډي 0 اساین کړو ستاسو د پوهې دپاره نو ما ته وایي چې په انډیکس 0 باندې ستاسو سره چې کوم ویلیوز پرته هغه 0 دی. صحیح ده داسې دا زموږ سره ټول چې کوم دا زموږ سره د ارې کار و. اوس که دا هر څه تاسو غواړئ چې نه یاره دا هر څه زما سره د پار لوپ په ترو مطلب د لوپ په ترو وکړو نو دا ټول د لوپ په ترو په کار هم دی ځکه چې دا خو ډېره زیاته ګرانه قصه شوه. صحیح ده نو موږ سمپل څه کوو موږ داسې کار کوو بچی د لوی شه چې که لیټ سپوز دلته زه دې ته ویلیو اساین کړم که نه که داسې سمپل تاسو ویلیو ته اساین کړي لکه مخکې څنګه موږ اساین کړي وي که لیټ سپوز صرف 1 2 3 4 5 6 7 8 صحیح ده که دا ویلیو زه اساین کړم 8 and 9 که دا ویلیو زه اساین کړم او دا سمپل چې کوم دی سی آوټ کول غواړم نو دې لپاره سمپل چې کوم دی دا به زه درې کړم هلته به زه یې څه وکړم یو فار لوپ کوم وچلو د فار لوپ په ترو باندې موږ څه کوو دا ویلیو سی آوټ کړو چې پار انیشیلایزیشن لپاره موږ یو آی چې کوم دی دا ما یو ویریبل کوم د 0 نه سټارټ کړو 0 مطلب د 0 انډیکس نه او بیا زه څه وکړم آی زه یو لیکم چې یاره که آی چېرته از لیس دین 9 که آی زموږ سره لیس دین 9 دی مطلب دا کنډیشن ما ولګوو چې مطلب 9 خو نه دی لاین لیس دین دی چې 8 شي نو بیا هم کنډیشن ټو که 9 کېدی خو نه شي که نه ځکه دا هم د 0 نه سټارټ کړی نو 0 to 8 پورې ښه یا داسې ولیکو چې لیس آر ایکول ټو 8 که ولیکې که لیس دین 9 ولیکې سمپل قصه. صحیح ده ښه بیا موږ به څه کړو دا به آی پلس پلس کړو آی پلس پلس او سمپل د پار لوپ کې تاسو سی آوټ والی. صحیح ده سی آوټ به سمپل اول تاسو آی والی چې مطلب آی زموږ سره چې کوم ویلیو ده هغه به زموږ سره شي انډیکس آی. صحیح ده ا او بیا به چې کوم دی داسې کو. صحیح ده بیا به سمپل موږ دلته
آی چې کوم ویلو دا هغه به فرینډ کو او دلته سیمپل څه به وکړو د دې نه مخکې به داسې کار وکړو چې دلته به موږ په ډبل کوټ کې یو سکویر بریکټ والو. صحیح ده، داسې سکویر بریکټ مې واغستو. دا به موږ سیمپل یو والو او یو سکویر بریکټ به دې سایډ ته والو. صحیح ده، تاسو پرې قصه باندې زه لږ مشکل نه سیمپل قصه را. صحیح ده، اینډ اف لاین به ورسره ولګوو چې مطلب دا هم ته ښایي چې یاره دا پلان کې انډکس نمبر دی. ښه اوس به موږ سی آوټ کو. سی آوټ به موږ څه کو؟ سی آوټ به موږ دا کو بچې د لوی شه چې ښه فار لوپ دی نو سی آوټ به موږ څه کو؟ موږ به کو اے اف آی. اے اف آی به ولې موږ سی آوټ کو؟ اے اف آی. صحیح ده، اے اف آی په دې وجه موږ سی آوټ کوو. اے اف آی ته سیمپل موږ چې کوم د اینډ اف لاین ولګو چې ویل زموږ سره په نیو لاین کې. اوس اے اف آی مطلب دا چې دلته ګورم سره فار لوپ کې اول 0 دی که نه، نو اول به زموږ سره دا 0 کنډیشن به وګورو چې او 0 از لیس آر ایکول ټو 8 دا به زموږ سره وایي چې بالکل کنډیشن ټرو دی. دلته به زموږ سره اے اف 0 راشي، نو اے اف 0 به زموږ سره پرنټ کړي، نو اے اف 0 زموږ سره شی سټور دی 1 دی که نه، نو زموږ سره به 1 ډسپلی شي. بیا به چې کوم دی اینډ اف لاین شي، لاین به ختم شي، بیا لوپینګ وشي. لوپینګ به بیا دا 1 شي، 1 به کنډیشن وګوري or 1 is less or equal to 8 نو بالکل کنډیشن ټرو دی. دلته بیا زموږ سره دا ولته شي دا اے اف آی به زموږ سره 1 شي، چې 1 شي بیا زموږ سره د 1 ویلیو چې کوم دی کوم انډکس نمبر کوم ویلیو دا هغه زموږ سره پرنټ شي. بیا دا سو آن اپ ټو 8 پورې چې کله دا لاړو بیا زموږ سره 9 شو، نو دلته کنډیشن فالس شي، دا لوپ به زموږ سره ټرمینیټ شي. اوکې، نو راځئ تاسو اوس ښیم چې زموږ سره دا څنګه دا قصه وشوه. ګوره په اے اف 0 باندې زموږ سره څه وایي these are the values that is assigned to array. په اے اف 0 باندې مطلب په 0 انډکس باندې څه 1 دی، بیا اے اف 1 په 1 انډکس باندې څه سره وي 1 دی، په اے اف 2 باندې مطلب په 2 انډکس باندې څه سره دا ټول 1 1 نه غیر دا ولي what's going on. اے اف 0 سوري ته موږ 0 لګول دی. سوري یار دا اے اف آی دی. صحیح ده، اے اف آی. اوکې اوس برابر شوم. په اے اف 0 مطلب په 0 انډکس باندې په اے نمبر ارې کې په 0 انډکس زموږ سره 1 دی، په ارې اے کې زموږ سره په 1 انډکس باندې 2 دی. داسې چې کوم تاسو راځئ ګوره په 8 انډکس زموږ سره 9 نمبر دی. دا زموږ سره شو چې څنګه موږ د فار لوپ په ترو باندې دا هر څه کولی شو. که تاسو غواړئ که چېرته تاسو غواړئ چې نه یاره دا قصه موږ داسې وکړو چې دا موږ ته دا ویلیوز چې کوم دا موږ هم په فار لوپ په ترو باندې دا ویلیو ارې ته څه کو اساین کو، نو هغه هم تاسو سیمپل کولی شئ. د هغې لپاره سیمپل هم دا فار لوپ به زه څه کړم، دا به زه کنټرول سی دا مې کاپي کړو، بل فار لوپ لیکل ته ضرورت نشته دی، او دا بل ته بر زه پیسټ کړم، کنټرول وی به کړم، او دا چې کوم دی دا به زه څه کړم د آی په ځای به لیټ سپوز ایکس والم. صحیح ده، دا مې هم ایکس کو هیر ایکس، لکه مطلب صرف دا ویریبل نیم مې ایکس واغست. صحیح، دا به هم موږ ایکس کو اینډ هیر دیس ویل بی آلسو ایکس. صحیح ده، او دا به موږ څه کو سی این به کو سی این. دا فریټرز چې کوم دا به موږ څه کو دا به موږ بدل کو، دا به کو دا والا. صحیح ده، ښه دا قصه به موږ سمپل څه کو دا به دڼیا کو او دا به هم ختمه کو، او سمپل به موږ هلته څه کو اے اپ څه شی اے اپ ایکس به کو اوس که نه اے اپ ایکس. صحیح ده، دا به ګور زموږ سره شی شي سمپل به فار لوپ اول څه کي هغه به ځان چې کوم دی ایګزیکیوټ کړي، نو ایکس کنډیشن وګورو چې آیا 0 زموږ سره چې کوم دی ایکس ته 0 نه سټارټېږي 0 وګورو کنډیشن به ټرو وي چې 0 آیا 0 از لیس آر ایکول ټو 10 نو یس کنډیشن ټرو دی. چې کنډیشن ټرو دی د فار باډي لوپ باډي بس زموږ سره شي ایګزیکیوټ شي. ګوره دا خبره تاسو ما فار لوپ کې چې کله کنډیشن ټرو وي نو زموږ سره بیا فار لوپ باډي ایګزیکیوټ شي، د هغې نه بعد بیا انکریمنټیشن کېږي. صحیح ده، نو چې کله دلته زموږ سره دا وګورو دا ایکس زموږ سره دلته 0 دی په دې کیس کې، نو ایکس اف 0 مطلب چې مطلب په اے اف 0 په انډکس باندې موږ سره دلته ویلیو چې کوم دی هغه موږ یوزر انټر کړي، بیا به دا لوپ چې کوم دی وګوري کنډیشن دا به 1 شي، بیا به 1 کنډیشن ټرو دی، بیا به دلته زموږ سره اے اف 1 شي. داسې به زموږ سره بار دا لوپینګ وشي چې کوم ویلیوز موږ دې ته اساین کړو هغه به سمپل بیا زموږ سره پرنټ شي. صحیح ده، نو راځو او دې ته څه ویلیوز چې کوم دی هغه اساین کوو. تر دې نه مخکې داسې کار کوو چې دلته به یو میسج هم که تاسو غواړئ چې یاره موږ دې سی آوټ کړو، نو هغه ښه خبره ده چې پلیز enter values to array. صحیح ده، array ته څه ویلیوز چې کوم دی تاسو به په موږ ډېر زیات احساني که دا ویلیوز تاسو array ته څه کوئ ول واچوئ. صحیح ده، ښه زموږ سره آی ډي ایرر راغی یار، خو دا څه مسله کوي دا ډي سی پلس پلس کنټرول ایکس پروګرام مې ټول چې کوم دی هغه دې نه څه کو هغه مې سمپل دغه کو کټ کو. صحیح ده، اوس به بیرته پیسټ کو. موږ سره د آی ډي مسله پروګرامینګ کې څه مسله نشته، تاسو ته مو مخکې هم ویلو چې دا قسم ایرر څه مسله نه کوي. دلته به سمپل زه ولیکم ارې. صحیح ده، په ارې نوم به دا پروګرام زه سیو کړم، هغه پروګرام دی
ګوره پلیز انټر ویلیوز ټو اره. لیټ سپوز ما 1 2 3 4 5 داسې ویلیوز انټر کړي. صحیح ده. اوکې ښه نو ګوره زموږ سره ما 9 ویلیوز انټر کړي. دا وایي دیز آر د ویلیوز دیټ is assigned to array. ګوره په A up 0 باندې زموږ سره وایي تاسو 2 انټر کړئ. بالکل په 0 انډیکس زموږ سره 2 په انډیکس نمبر 7 باندې زموږ سره چې کوم 34 دی دلته ګوره انډیکس 7 باندې زموږ سره 3 دی. یس سوري په انډیکس 3 باندې زموږ سره بالکل 3 دی. په انډیکس 6 باندې زموږ سره چې کوم دی دا 34 دی. ګوره دا پروګرام تاسو ته ما وښایو چې په 0 نمبر انډیکس باندې په A نمبر اره کې زموږ سره 2 دی. په اره نمبر A کې زموږ سره په 1 انډیکس 3 دی. داسې د ټوله قصه ما وکړه. نو یار ډېر زیات یو امیزنګ او ډېر زیات یو امپارټنټ کلاس و. تاسو ته ما نن وښود چې څنګه زموږ سره اره کار کوي. دا اره ټول پروسیجر دی. دا ټول ارس تاسو ته ما وښود. امید لرم چې نننی کلاس تاسو ډېر زیات خوښ شوی. پریویس کلاس او نننی کلاس ډېر زیات امپارټنټ او دواړه سموټ د سیم کلاسز و. خو مې تاسو ته نور زیات هم ښه کو. نور به هم تاسو ښه پوه شوي. ډېره زیاته مننه. تھینکس اګین. او چې څه هم مسله وي تاسو په کمنټ کې ضرور تپوس وکړئ. تھینکس.